بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کالي به مو پر تن وي. ملګرو په دې نوې ویډیو کې تاسو ته زه د فیسبوک اکاونټ ته د جمیل اکاونټ اضافه کول څنګه کولی شو، چې آیا موږ د فیسبوک اکاونټ جمیل اکاونټ باندې واړوو ترڅو که مو فیسبوک کې هر ډول ستونزه رامنځته شوه نو د دې اکاونټ له لارې موږ کولی شو چې خپل فیسبوک مشکلات په اسانۍ سره حل کړو. او یا همدارنګه کولی شو څنګه چې موږ خپل فیسبوک اکاونټ ته د موبایل شماره ور اضافه کړو. نو لومړی کوښښنۍ غوښتنه لرم که مو چېرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ. هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکوي. نو راځو اوس ملګرو د عملي کار په طرف چې څنګه کولی شو. لومړی سټیپ تاسو به فیسبوک باندې کلیک تاسو ملګرو دغه اپشن انتخاب کړئ او له هغې وروسته به لاندې راښکته شئ، بیا به راشئ پریویسي سیټینګ پریویسي باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته به ملګرو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته ملګرو پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. نو اوس دلته ملګرو تاسو په لومړی اپشن کې د نوم بدلول کیږي او په دوهم اپشن کې کنټاکټ انفارمیشن کې تاسو کولی شئ چې هغه طریقه چې ما ته ذکر کړی دی هغه پروسه دلته تاسو طی کړئ. نو اوس راځو په کنټاکټ انفارمیشن باندې کلیک کوو. دلته ملګرو که چېرته غواړئ چې موبایل خپل فیسبوک ته مو د موبایل شماره ور اډ کړئ نو تاسو په ملګرو په اډ فون نمبر باندې کلیک وکړئ او که غواړئ چې جمیل ور اډ کړئ تاسو په دې دویم اپشن باندې کلیک وکړئ. نو زه اوس راځم په اډ ایمیل ادرس باندې کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو ته لیکلي اډ ان اډیشنل ایمیل ادرس، دلته به زه اوس ورته ایمیل ادرس ولیکم. نو کله مو چې دغه ولیکل هغې وروسته به تاسو ته اوس وایي چې ټو سیو د سیټینګ پلیز انټر یور فیسبوک پاسورډ. دلته به تاسو ملګرو خپل د فیسبوک پاسورډ ورکړئ، د جمیل اکاونټ نه بلکې د فیسبوک پاسورډ به ورکړئ ترڅو دغه سیټینګ دغه پروسه د سیټینګ څنګه شي مخکې لاړه شي. دلته به تاسو اوس ورته د فیسبوک پاسورډ نو بیا به ملګرو تاسو په اډ ایمیل ادرس باندې کلیک وکړئ او ورته به ولیکئ چې ناټ ناو. تاسو دلته پروسه په پینډینګ کې دی، د انتظار په حالت کې دی. تاسو بیا په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ او د کوم پینډینګ چې کېږي انتظار هلته به تاسو څنګه کوئ کنفرم به یې کوئ. دلته ملګرو تاسو ته دې اکاونټ ته یو کنفرمیشن کوډ لاړ دی. نو تاسو به ملګرو دغه جمیل اکاونټ په خپل جمیل کې موبایل جمیل کې به خلاص کړی وي، هلته تاسو ته یو کوډ درځي نو هغه کوډ به تاسو راواخلئ دلته به یې ورته پیسټ کړئ. نو زه اوس ځم جمیل ته، جمیل کې زه کوډ ګورم هغه کوډ به زه راواخلم دلته به یې ورته ولیکم. تاسو ملګرو جمیل ته لاړ شئ، جمیل باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته به تاسو ته یو ایمیل راغلی وي نوټیفیکیشن به درکړي، تاسو به هغه باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به له دې ځایه هم تاسو کولی شئ ډایرکټ کنفرم کړئ او هغه کوډ چې تاسو ته یې درکړی دی هغه کوډ تاسو کولی شئ چې له دې ځایه کاپي کړئ او له هغې وروسته یې دلته پیسټ کړئ. نو د پیسټ کولو وروسته تاسو په کنفرم باندې کلیک وکړئ. ښه نو ملګرو د کنفرم وروسته به تاسو باک شئ او بیا به راشئ پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته به کنټاکټ انفارمیشن ته راشئ او دلته به تاسو ایمیل ادرس باندې کلیک وکړئ او دلته یې تاسو ته ملګرو لیکلي دي چې کنفرم پرایمري ایمیل ادرس. نو اوس تاسو د دې ایمیل ادرس څخه ګټه اخیستلی شئ. که مو فیسبوک کې هر ډول ستونزه راغله نو د دې ایمیل ادرس له لارې تاسو کولی شئ د فیسبوک هر ډول ستونزه له منځه یوسئ. ملګرو که مو چېرته ویډیو خوښ شوه نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ.